بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، زما دغه لیکچر په پنځم میډیول راڅرخي. د پنځم میډیول لومړی لیسن سورټینګ ډیټا به د دغه لیکچر نننۍ موضوع وي. په دغه لیسن کې مونږ دا هم زده کړو چې آرډر بای کلاس چې دا مونږ څنګه کولی شو چې یو کویري ته ور اضافه کړو تر څو مونږ هغه ریزلټ یا آوټپوټ چې مونږ ته کویري راکوي هغه ته مونږ یو ترتیب یعنی آرډر ورکړو. د دغه لیسنس objective چې دی تقریبا درې دي. هغه لومړی objective چې کوم دا order by class باندې پوهیدل دي. دوهمه چې دا د order by class syntax باندې هم پوهیدل دي. دریم چې دا د order by class یو څو مثالونو راوړل دي تر څو تاسو په صحیح ډول پوه شئ. دوستانو order by class چې دا دغه ستاسو ته د دې وړتیا درکوي تر څو هغه ریزلټ یا آوټپوټ چې ستاسو ته یو کویري درکوي هغه ته یو آرډر یعنی یو ترتیب ورکړي. دوستانو آرډر بای کلاس پرته د آرډر بای کلاس څخه SQL سرور چې د دې ګارنټي نه درکوي چې ستاسو د ډیټا دی یو په ترتیب کې درکړي. دا ځکه چې موږ په ریلیشنل ډیټا تیوري کې ویلي وو چې سیټ کې چې کومه ډیټا سیو کیږي یا هلته موجوده وي هغه آرډر مهم نه ده، هلته بې ترتیبه پرته وي او موږ ته هم بیا بې ترتیبه شکل کې بیرته راکوي. که غواړو چې دې ته یو ترتیب ورکو یعنی موږ یې اسینډینګ آرډر ته واړو یا ډیسینډینګ آرډر ته واړو هغې دپاره موږ آرډر بای کلاس چې ده هغه خپلې کویري ته ور اضافه کوو او بیا یې کاروو تر څو موږ ته ډیټا چې دا په یو ترتیب شکل کې راکړي. دوستانو آرډر بای کلاس کې چې دا موږ دوه کیورډز څخه ګټه پورته کوو چې یو دا ASC یعنی او دوهم چې دا DESC. دلته ASC څخه مراد چې دا اسینډینګ ده. اسینډینګ نه مطلب دا هغه ده چې له A څخه شروع تر Z پورې لاړ شي یا له 0 څخه شروع تر 9 پورې لاړ شي یعنی د لوی عدد پورې لاړ شي. که چیرې موږ نمونه چې دی په اسینډینګ آرډر کې ولیکو نو هغه نمونه چې له A څخه شروع وي هغه به لومړی سر کې راشي بیا له B څخه بیا له C څخه همدغه ډول تر Z پورې به همدغه سلسله لاړه شي. او که چیرته موږ ID اسینډینګ شکل کې راواخلو نو هغه ID چې له یو څخه شروع وي بیا به دوه وي درې وي همدغسې به لوی عدد پورې پر مخ ځي. که چیرته موږ بیا همدغه نمونه په ډیسینډینګ آرډر کې یعنی ولیکو راواخلو آرډر بای کلاس کې موږ ډیسینډینګ کیورډز ورته ورکو نو بیا هغه نمونه چې له Z څخه شروع وي لومړی سر کې به راشي بیا به X وي بیا به Y وي سوري همدغه شکل کې به ځي Z X Y او همدغه شانتې تر A پورې به راځي او له هغه ID چې موږ ډیسینډینګ په شکل کې اخیستي وي هغه به هم له لوی عدد څخه شروع وي تر کوچني عدد پورې به پر مخ ځي. دوستانو آرډر بای کلاس کې مونږ کولی شو چې د یو کالم نوم یا الیاس هم وکاروو. آرډر بای کلاس چې دا نلز چې څومره دي یعنی میسنګ ویلیوز چې دي یا اناون ویلیوز چې دي هغه په یو ځای په شکل کې آرډر کوي یعنی سورټ کوي او هغوی په لومړی سر د کویري په لومړی سر کې راوړي. که چیرته موږ په آرډر یا سلیکټ کلاس کې ډسټینګ کیورډ وکاروو بیا هم وایم که چیرته موږ په سلیکټ کلاس کې ډسټینګ کیورډز وکاروو نو د هغې دپاره ضروري ده چې هغه کالمونه چې موږ په آرډر بای کې لیکو یا اضافه کوو هغه باید په سلیکټ کلاس کې هم موجود وي. په عمومي ډول کله چې موږ د لاجیکل آرډر خبره کوو نو آرډر بای کلاس چې دا دغه د ټولو چې دا په پای کې ایگزیکیوټ کیږي یعنی رن کیږي یعنی د سلیکټ سټیټمنټ په پای کې دغه ایگزیکیوټ کیږي. دوستانو که چیرته موږ د آرډر بای سینټیکس ته لاړ شو تاسو بیا هم د سینټیکس له مخې لومړی چې د سلیکټ کلاس لیکئ هغې څخه وروسته فرام کلاس راځي او په پای کې موږ آرډر بای کیورډ چې دا لیکو تر څو موږ دلته آرډر بای کیورډز کلاس چې دا ور اضافه کړو هغې څخه وروسته موږ د کالم نوم د لومړي کالم نوم لیکو او هغې څخه وروسته د دوهم کالم نوم لیکو. دوستانو یاده مو وي چې کله چې موږ آرډر بای کلاس ولیکو ډیفالټ چې کوم ده هغه اسینډینګ آرډر کې ده یعنی له کوچني څخه لوی پورې یا له A څخه تر Z پورې ده.
او که چیرته مونږ تنها order by clause ولیکو هغه به داسې لیکو چې order by کنټري چې کنټري دلته څه شی ده موږ سره د یو کالم نوم ده همدا ډول ریجن هم موږ سره د یو کالم نوم ده او سیټي هم موږ سره د یو کالم نوم ده چې دغه ټول زموږ یو بل څخه د کامې په برکات یا په مرسته موږ د یو بل څخه جلا کړي دي. لومړی اگزامپل ته دوستانو که موږ راشو ستاسو به ووینئ چې بیا زه هم وتایم چې سلیکټ ماته راواخله order ID کسټ ID order date د کوم ټیبل څخه order ټیبل څخه موږ ته راواخله او د هغې څخه دې ته بیا order ورکه دغه کالمونه دي چې راواخیستل دې ته بیا یو order ورکه کوم کالم ته یې order ورکه order date ته دلته زموږ هیڅ نه دي لیکلي نه مو ascending لیکلی ده نه descending نو دلته به دغه order date کالم چې کومه ډیټا پرته ده هغه په ascending شکل کې ترتیب کړي او هغې ته به یو order یا ورکړي. دوستانو که دوام اگزامپل ته راشو موږ غواړو چې دغه order date چې ده descending کې یعنی د لوی څخه نیولې تر کوچني پورې دغه ډیټ order date کالم چې د ترتیب شي نو هغې د order date کالم نوم څخه وروسته موږ دلته descending لیکو. ascending ته ځکه ضرورت نشته چې default ascending ده تاسو هم بیا هم کولی شئ چې د descending په ځای ascending هم وکاروئ. دوستانو تاسو کولی شئ چې په order by کې د یو څخه زیات کلمونه راواخلئ. ستاسو ګورئ دوستانو دلته ما هم 3 کلمونه یعنی hire date first name او last name کلمونه راخیستي دي د employees ټیبل څخه او دغو ته مو بیا ما یو order ورکړی یعنی د hire date کالم ته چې ما ده هغه ته مې descending order ورکړی دی او last name کالم چې ده هغې ته مې ascending order ورکړی یعنی تاسو کولی شئ چې دا ډول هم وکاروئ. دوستانو یو سوال مخې ته راځي چې مونږ کولی شو چې په ویر کلاس کې کوم الیاس چې موږ د سلیکټ کلاس کې یو کالم ته ورکړی د هغه وکاروو خو په سوري یعنی کوم الیاس چې موږ په سلیکټ کلاس کې یو کالم ته ورکړی د هغه موږ کولی شو چې په order by کلاس کې وکاروو خو په هغه کې موږ نشو کارولی ویر کې چې د دې وجه څه شی ده د دې جواب ستاسو باید خپله پیدا کړئ او باید اوس په دې پوهېدلی وئ چې ولې موږ یو الیاس چې د په ویر د یو کالم الیاس چې د موږ په ویر کلاس کې نشو کارولی خو په order by کلاس کې کارولی شو. دوستانو د دغه جواب په هیله مو او انشاءالله هیله ده چې تاسو دغه زده وي او موږ سره هم جواب شریک کړئ. دوستانو زموږ د دې اگزامپل دپاره یعنی د order by کلاس عملا لیدلو دپاره SQL سرور ته SQL سرور کې بیا هم زموږ سره لومړی اگزامپل چې ده هغه ستاسو مخکې هم ولیده چې زه ورته د سنټیکس له مخکې لومړی سلیکټ کلاس کاروم په هغې کې یو کالم order ID په نوم رااخلم بل د کسټ ID په نوم یو کالم رااخلم او دریم چې د order date په نوم یو کالم رااخلم د orders ټیبل څخه او بیا زه ورته وایم چې کله دغه 3 کالمونه راواخیستل د دې کالمونو څخه دغه order date کالم چې دې ته یو order ورکه یعنی ascending order ورکه د کوچني څخه باید شروع شي تر لویه پورې که زه چیرې دغه کویری سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم ستاسو به ووینئ چې دلته زما سره چې د order date کوم کالم ده هغه به کوچني تاریخ څخه شروع وي. تاسو ګورئ چې د 2014 د 9مې میاشتې چې ده 4م تاریخ ده او بیا د 9 میاشتې 5م بیا د 9 میاشتې 8م بیا هم 8م 9م همداسې تر لوی پورې دغه حرکت کوي. دوستانو که تاسو غواړئ چې دغه order date چې ده descending شکل ته واړوئ یعنی ستاسو دغه خوښ نه وي چې دغه دی په ascending کې وي ستاسو کتلی شئ چې په ascending کې زموږ سره 2006 سر کې راغلی و او که چیرته زه دغه سلیکټ کم او ایگزیکیوټ کم ستاسو به ګورئ چې د 2006 په ځای دلته 2008 راغله یعنی د لوی کال او میاشتې او تاریخ څخه دلته لومړی شروع کېږي همدغسې کوچني پورې حرکت کوي. دوستانو که زموږ سره په دریم اگزامپل کې ستاسو وګورئ چې دا ځل هم زما 3 کالمونه له امپلایز ټیبل څخه راخیستي دي چې ستاسو ته باید دغه نومونه لوستلو کې کوم مشکلات باید نه وي یعنی هایر ډیټ زما دغه ټیبل څخه راخیستې ده همدا ډول فرست نیم او لاست نیم کالمونه مو هم راخیستي دي او زه غواړم چې دغه هایر ډیټ چې ده په ډیسنډینګ شکل کې ولیکل شي او لاست نیم چې ده په اسنډینګ شکل کې یعنی ترتیب کې ولیکل شي. دغې دپاره زه ځم دغه کویریز انتخابوم او ایگزیکیوټ ورته وایم. تاسو به ګورئ دوستانو چې هایر ډیټ چې ده
هغه ډیسنډینګ کې یعنی 2004 چې دا هغه سر کې راغلی ده او میاشت یې هم یو لسمه ده او تاریخ یې 15 ده، بیا دریمه ده، بیا لومړی ده، بیا کال کوچنی کېږي، همداسې میاشت او ورځ هم کوچنی کېږي ورسره. خو که ستاسو د لاست نیم کالم ته متوجه شئ دلته چې دا لومړی یعنی اصلا ډي نه شروع ده یعنی بیا ورپسې سی ده، کې ده او بیا هم همدغه شانتې چې د اسنډینګ آرډر ته ځي یعنی کوچني ته ځي، یعنی د لوی څخه نیولې تر کوچني پورې موږ دغه ته حرکات ورکوو. دوستانو په دغه صورت کې لومړی چې د هایر ډیټ چې دغه کالم تر مخې هر څه په کوم شکل کې لیکل کېږي په ډیسنډینګ شکل کې، هغې څخه وروسته بیا دغه لاست نیم کالم چې ده بیا کوشش کېږي چې دا په اسنډینګ شکل کې ولیکلی شي. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په پلوي چیښتن سپارم. الله مو مل شه.